طالبانو څنګه او چاته زارۍ شروع کړې؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. خلیل الرحمن حقانی مرستندویه بنسټونه دې بې ځایه شویو سره مرسته وکړي. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت نن کابل کې د کورنیو بې ځایه شویو د وضعیت ارزونې په موخه د مرکزي ولایتونو ترمنځ د ستراتیژیکې همغږۍ تر عنوان لاندې غونډه وکړه. د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست خلیل الرحمن حقانی دې غونډه کې د کورنیو بې ځایه شویو پر وضعیت اندېښنه وښودله او له مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړي دې غونډه کې د خپلې وینا پر مهال پر محلي مسؤلانو غږ وکړ چې د مرسته ویش بهیر کې روڼتیا په پام کې ونیسي او مرستې مستحقو کسانو ته ورسوي. د دې ترڅنګ مزار شریف کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ سلامت اندار ته وایي د ژمي په رانږدې کېدو سره له سختو ستونزو سره مخ دي. مزار شریف کې یوه بې ځایه شوې میرمن بنفشه وایي چې حکومت تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې او له ګډو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. د نوموړي په وینا په روان ژمي کې خوړو، ګرمو جامو او د ځانونو او کور ته د تودولو لپاره سون توکي ته اړتیا لري. بلخوا پکتیا کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي کورنۍ چې د یاد ولایت مرکز ګردیز ته کډه شوي سلامت اندار ته ویلي وچکالۍ او وروستیو سیلابونو یې ټول شته ترې واخیستل چې اوس ګډو ستونزو سره مخ دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.